په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان. مشاوره و راهنمایی در مورد رفتار و کردار کودکان و نوجوانان، مشکلات و راه‌های حل. هر شنبه در صبح بخیر و ماقام بخیر افغانستان. د سلام مشورې او لارښوونې د پروګرام عزتمنو کورنیو او قدرمنو ځوانانو، خدای دې وکړي چې د لوی اختر تیرې ورځې مو د واورې او بارانونو سره په خوښۍ او خوشحالۍ تیرې کړي وي. که مو هېر شوي نه وي، زموږ د تیرې اونۍ د بحث موضوع وه په افغاني ټولنه کې د واده کولو موخه په عامو ځوانانو کې. زموږ د دې اونۍ د بحث موضوع د ځوانانو د واده کولو موخه په خاصو بېلابېلو ډلو کې. بلوچ صاحب، که په پیل کې دا ووایه چې خاصې ډلې کومې ډلې دي؟ که څه هم په کلیوالي او ښاري ژوند کې عام خلک او خاص خلک خصوصیات سره جلا کیږي، بله، بیا هم زمونږ نننی بحث زیاتره متوجه دی د ښار خلکو ته. بله، هغه کسان چې په ښارونو کې اوسیږي، که باسواده یا او که بې سواده. بله، لکه کسبګر، دکانداران، غټ سوداګران، دولتي چارواکي، بله، د اقتصادي او اجتماعي له لحاظه د غټو موقعیتونو خاوندان، بله، مخصوصا هغه ځوانان چې بې له کورنۍ موقعیت نه پخپله د یو لوړ تحصیل خاوندان دي او ځان ته علمي موقعیت لري، جلا جلا هدفونه لري او جلا جلا غوښتنې لري. بلوچ صاحب، تاسو کسبګر، سوداګر، ټیټو دولتي ادارو چارواکي، د داسې ځوانانو نظر هم توپیر لري؟ په ښارونو کې د کسبګرو د اولادونو زیاتره مشغولتیا پلرنی کسب دی. دکانداران هم معمولا خپل ځوانان، یعنی نارینه ځوانان، خپل په کسب کې ځان سره شریکوي. غټ سوداګران هم غواړي چې باید نارینه اولادونه د هغوی د سرمایه او ثروت چلوونکي. نو د دوی ښځینه اولادونه چې ځوانۍ ته رسیږي، هغوی د کورنۍ په کچ کې توقعات او خواهشات لري. بله، زیاتره مشکلات د هدفونو د سرته رسولو په خاطر په لوړو کچو کې دي. بله، مثلا د اقتصاد له لحاظه چې ډېر لوړي، نو د هغه نارینه او ښځینه ځوانان د واده په ارتباط ځینې خاص هدفونه لري چې هغه هدفونو ته د رسېدو په لاره کې ځینې خنډونه سته. په داسې کورنیو کې نارینه ځوانان په یو انتخاب کې که موافق نشي، په دوهم، دریم یا څلورم کې حتمي موافق کیږي، مګر ښځینه ځوانان په دې هکله د ځینې مشکلاتو سره مخامخ کیږي. مثلا هغه ځوان چې نجلۍ غواړي، بله، ممکن ورته میسر نه وي په هغه اوصافو کې، او هغه ځوانان چې ورته طلبګار وي، چون په دې کورنیو کې د اظهار نظر آزادي شته او د اظهار عقیده حق ورته ورکول کیږي. بله، نو دوی ردی هغه سه ځوان چې نجلۍ غواړي ورته په مشکل سره میسر کیږي، او هغه ځوانان چې غواړي چې د دغه سه نجونو سره واده وکړي، نو زیاتره د جواب رد سره مخامخ کیږي. نو دلته یو څه مشکلات پیدا کیږي. بله، بلوچ صاحب، په خاصه توګه یو شمېر هغه ځوانان چې تحصیل کرده دي، بله،
د لوړو زده کړو خاوندان دي. بله دوی د واده په انتخاب کې څه رقم نظر لري؟ د عالی تحصیلاتو خاوندان یا په اوسنۍ شرایطو کې دا د کمپیوټر د خارجي ژبې او ځینې نوي پدیدې سره آشنا او بلد او په کار بوخت ځوانان بله بې له دې چې د کورنۍ موقعیت تر تاثیر لاندې خپل د شخصي موقعیت تر تاثیر لاندې دي او خپل شخصي موقعیت د دوی هدفونه ټاکي. دوی ځان ته خاص هدفونه لري. په طور د مثال زلمی هلک چې نوی عصري علومو سره آشنایی لري یا عالی تحصیلات سرته رسوي، نو په دې آرزو او په دې ارمان دی چې خپل د سویې په کچه همداسې نجلۍ سره باید واده وکړي. بله د دوی هدفونه زیاتره د ژوندانه د موقعیتونو د تکمیلولو هدفونه دي. بله عمومي هدفونه لکه غریزي، طبیعي، اجتماعي، اقتصادي عموماً په انسانانو کې سره ورته دي او سره شریک دي. بله لیکن په تحصیل کردهو کې اجتماعي موقعیتونه او علمی موقعیتونه تر ټولو هدفونو برجسته او مهم ورته ښکاري. نو په دې خاطر تحصیل کرده نارینه ځوانان هڅه کوي چې هسې نجلۍ سره ازدواج وکړي چې د خپل اجتماعي او علمی موقعیت سره تکمیل کړي. بلوچ صاحب د نارینه برخه وکه جنکیانې هم په دې کې برخه درلوده. په واده کې دواړه جنسونه حق لري او برخه لري، خو زموږ ټولنه چې ده د مرد سالاري ټولنه ده. بله زیاتره اقدامونه د نارینهو لخوا کیږي، مګر په تحصیل کردهو کې او په دا نوې ځوانانو کې په دا نوې عصري سیستم کې چې ځوانان آشنا دي، دلته د نارینه او ښځینهو برخه سره مساوي دي. لیکن نارینه په دې موقعیتونو کې تر ښځینهو لږ مشکلات لري، زر هدف ته رسي. بلوچ صاحب بله ستاسو وروستی پیام څه دی په دې هکله دغه ډول ځوانانو ته؟ زما پیغام و ځوانانو ته دا دی چې د واده په مسله کې ډیر په تحمل او تفکر سره خپل تصمیمونه ونیسي، ارزوګانې ډیر زیات نه کړي، اصلي مسایلو ته باید متوجه شي، نه به په پټه سترګه واده ته اقدام او عمل کوي او نه به ډیر کلک نیسي او ډیر ټینګار کوي چې کاملا داسې آرمانی او خیالي یا د خوب په شان یو مسئلې ته دسترسي پیدا کړي. تعادل باید چې وساتي او د مشرانو د تجاربو او د لارښوونو نه باید چې استفاده وکړي. ډیره مننه بلوچ صاحب ستاسو د روزنیزو لارښوونو څخه. قدرمنو اوریدونکو زموږ د بحث وخت همدغره و. تر راتلونکې اونۍ چې بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضریږو، تر هغې دمه په لوی او بخښونکي خدای سپارو. په ټول افغانستان کې 7 روز در هفته خلک خبرې کوي. آب و هوا و اخبار سفر، سرگرمی او موسیقی. 1 ساعت ستاسو سره روی شبکه ملی رادیو افغانستان. ماقام په خیر افغانستان.